ډېر د قدر وړ مشرور ډاکټر صاحب فاروق اعظم، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه افکار چې د وزارت خارجه کې د انستیتوت حاضرینو ته اورولې وه، او هغه دې بیا په خپل غږ باندې ښه تنظیم کړې وه. مې اورېده، ډېر خوند یې وکړ ډاکټر صاحب. کاشکې دې دا ساتلی وای که خدای کومه ورځ افغانستان کې شرایط د صدراعظمۍ درته برابر کړي وو، بیخي د یو صدراعظم ختمیاشتې ته ورته وه. ډېره ښکلې وه، ډېره جامع او ډېره منسجمه، ډېر هغه وه، او زه یې ډېر متاثر کړم الله. او پکې وضاحتونه مو خوشحاله په دې شوم چې وضاحتونه پکې ډېر وو، او وضاحتونه پکار دي په هر صورت. خدای دې کامیاب لره، خدای دې ډېر عمر درکړي، خدای دې خوشحاله لره. السلام علیکم.